خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي احمدي. غواړم چې د یو کمپنۍ د سندل، پلمیټ، نوکل د دې په دغه سیسټم درسره شریک کړم. زه یم اوس د دوی په ځای کې یم دغه کارونه چې دي هغه دوی ځینې په کوي. دا سندل دی، دا دوه درې رنګه دغه په تیلیانو کې دی، او دا چې دی دغه ساده دی، اوس لا ګرم دی، مثال یخ شوی نه دی، یخ شوی نه دی، پلاستیک یې نه دی اچولی، هغه پلاستیک یې اچولی دی. او دا بیا ساده نکل دی، سپین نکل دی، دا سپین نکل دی. دغه بره ده، په بره باندې جوړوي، او دغه یو مشین دی، دا صرف نکل ته جوړوي، او هغه دیګونه باندې دي دا لیشیږي. دا بره ده، دا دغه لیشیږي، دا خواله بره ده، هغه ټوله بره ده، دیګونه دي، هغه هم دې سمر کې یو بټن دی، دا بټن دی، څلورو کې نیم بټن دی. داسې د هغه جوړه کړې ده، د هغه جوړه کړې ده، دا د کارګر پخته دی تلوي چې د هغه خاله باندې ورکوي، بیا د دغه شپې پخته ده، دا چې د هغه دوی جوړوي پخوي، چې پراویږي که بیا ترکوي بیا چې سلام و درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي احمدي. غواړم چې د یو کمپنۍ د سیټینګ سره مو دغه کوم دا سیټینګ درته وکړم. دا کمپنۍ چې ده دا د سندل ده او پلمیټ جوړوي، سندل د شیدو سندل جوړوي، هغوی ساده سندل جوړوي، نو هغه به درسره شریک کړمه. او دغسې څو رقمه شیان جوړوي. دې دپاره تقریبا موږ 10 شمسیې ولګولې دي، چې مثال 2 کیلو واټه به ورته جوړ کړو، او د دې ډینامو چې دغه 1.5 کیلو واټ ده، نو د دې سیټینګ سره شریک کوم. دا اوس جنریټر کې سټارټ کړي، ځکه اوس مازدیګر دی، زموږ 4:30 بجې دي، 4:30 بجې دي، شمسۍ کار نه کوي، دی شمسۍ بیا پر بام پرتې دي، نو پر بام چې دی په فریم کې نه دي، ګرځي نه. دا اوس بره ده والا دی، ویلهیې یې سره بعضې چې دي هغه دا ماشینانو ته وراچي، نوکل په جوړوي، او بعضې چې دي دا اوس بره ده، دا راایشېږي، بره ده راایشېږي، بس دا په دا کې نوکل جوړوي، او هاخوا ته چې دی هغه څوک دی، هغه سندل دی، دا خونه کې چې دی هغه سندل دی، دا سندل دی، رقم سندلان ته جوړوي.
گل دیه بازن کت پیپت دا چې دی مشین یې دی دا سر په دې کې چې دی دا غټ ډول دا بسته کېږي په دې کې بیا دی هغه نقل جوړي چې په مابینځ کې نخود راځي یا په مابینځ کې بادام راځي هغه په جوړوي نو دغه یې ډیلمو ده دا چې دا 1.5 کیلو وات ډیلمو دا کې بسته کړې دي پشټر کې بسته دي دا لینونه چې دی هغه ساده راغله نو ته دغه ته تړل کېږي بټن ته تړل کېږي بټن خو نور پروګرام نه غواړي صرف بټن پی ار جي بټن و اردو پی ای ته پی ای مو راوسته پی ای چې دی دا مو اوکې که بیا ورپسې اوکې که اوس کوډ ورکړو د دې کوډ چې دی هغه 40 دا د دې کوډ دی صرف دلته دا یو پروګرام کو پی ای 04 ته راغلو دا اوکې کړو دلته اوس ما دی په 240 ته درولې دي نو دا صرف مخکې پر 380 اوس هم پر 240 210 باندې به ورته اوکې کړو او بل موضوع پی بی ته ځکه په دې کې کپشټر شته کپشټر بیا ټریپ ورکوي نو پی بی 00 مو اوکې کوي دلته یو راځي دا داسې یې وي دغه یو مو 0 کوي اوکې به کړو پی بی 01 دا راځي دلته مې یې وي دا مې هم 0 کړی دی ځکه ټریپ ورباندې کوي او ورځو پی 2 ته ورغلو پی 200 دی دلته مو اوکې کوي او دا مو 4 کړی دی او دا 1.5 کیلو وات ورته ودرو یا پر 2.2 ورته ودرو ورځو پسې دا مثال ایچ زیډ دی او 1400 د سپیډ دی او 210 ولټ دی 10 امپیر دی بس دا د دې د عمر سیسټم بولو نو دا شی نه غواړي موږ